په اسلام کې څو اختر دي؟ صرف 2 اختر دي. نن سبا خلکو د دریم اختر افتتاح هم کړی، د دریم اختر راایستلی دی او دې ته د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نوم ورکړی دی. ګوره هغه خبرې چې هغه نه په قرآن کې راغلي نه په حدیثو کې راغلي، د خپل ځان څخه موږ جوړوو، دې ته بدعت ویل کېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې کل بدعت ضلاله و کل ضلالة فی النار، چې هر بدعت گمراهی ده او گمراه خلک به چیرې په جهنم کې به وي. اوس که چیرته پوښتنه جنو وکړي چې دا اختر ورځ نبی علیه السلام نه دی جوړه کړې، صحابو نه دی جوړه کړې، تی ولې جوړې؟ وای که داسې خبرې نو ته خو د صحابو په وخت کې نه وې، نو ته بیا ولې دغه پنکې دغه مرشان دا خو د صحابو په وخت کې نو، دا ته ولې اوس کوې؟ اوس ګوره یو موټر زه چلوم، یو شی زه استعمالوم، هغه کې زه د ثواب نیت نه کوم، هغه زه د خپل ضرورت لپاره د خپل حاجت لپاره استعمالوم. لیکن کوم شی چې ته کوې ته په دې نیت باندې کوې چې په دې کې ماته ثواب ملاویږي، چې دا لاره د اسلام د دې لارې ته اسلامي لاره وایي، دغه شی چې دی هغه بدعت دی، دغه شی چې دی هغه خطرناک دی. ګوره په ورځ د آخرت به رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې ولاړ وي، نبی علیه السلام او مخې ته به د نبی علیه السلام امتیان روان وي، نبی علیه السلام به هغوی ته د حوض کوثر څخه اوبه ورکوي. یو څو خلک به ودرېږي، الله به حکم وکړي فرشتو ته چې دا بوځي جهنم ته. نبی اسلام به ووایي چې دا خو زما امتیان دي، زما ملګري دي. الله به ورته وایي چې تا ته نه ده معلومات چې دا هغه خلک دي چې ستا وروسته په دین کې نوې نوې خبرې، نوې نوې تعلیمات چې دي هغه راایستلي وو، نو دغه ستا د حوض کوثر د اوبو چښلو مستحق نه دي، دا د جهنم مستحق دي. الله رب العزت به جهنم ته بوځي. په دې ورځ باندې کورونه ځلول او لایټونه لګول، په دې ورځ باندې